کوم علم چې له کتابه بیرون ته نه راوځي، کوم علم چې ټولنه نشي تنظیمولی، کوم علم چې خلکو ته د ژوند د تېرولو لارې چارې معیارونه نشي ورښودلی، کوم عالم چې د ټولنې افراد په ځان پسې روانولی نشي، د دعوت ترغیب تشویق او اقناع په نتیجه کې، د قناعت ورکولو په نتیجه کې، دا خو نه بیا یو رهبانیت غوندې شی دی چې ټولنه د بل څوک تنظیموي، هغو ته د شعارونه بل څوک ټاکي، د ښه او بد کولو لارې چارې د دوی ورته تعینوي، د ټولنې ساخت و بافت دوی کوي، د ټولنې مقتدایان د دوی جوړوي ورته، او موږ بیا په کتابونو کې اخته یو، دا کتاب مې په دومره کلونه کې وویلی، دا کتاب مې په دومره کلونه کې وویلی. نو دا خو بیا داسې شو چې له کتابه علم راغله ذهن ته، له ذهن نه یې بېرته کتاب ته د حاشیې او د نقطې په شکل کې، او بیا یې کتاب دوباره چاپه، کتاب بیا په المارۍ کېږده، بیا له المارۍ نه بله ورځ بیا رااخله، دا عبارتونه بیا ذهن ته اچوه، بیا یې له ذهن نه دوباره بېرته په شرح او تفسیر او نقطه گذاری کې بیا لیکه، بیا یې المارۍ کېږده، بل نسل بیا راځي، بیا له المارۍ کتاب رااخلي، بیا یې ذهن ته سپاري، بیا له ذهن نه دوباره بیا یې شرحه کوي، بیا نقطې پرې باندې ږدي. نو دا خو بیا فقط یو داسې تسلسل شو، معلومات له کتابه ذهن ته او له ذهن نه بېرته کتاب ته، ټولنې ته نه وځي. چې ټولنې ته نه وځي، ټولنه به خود بل څوک بیا راته تنظیموي، د ټولنې لپاره به بندوبست، ښه او بد معیارونه، د ژوند تېرولو طریقې، دا به بل څوک معرفي کوي، او موږ به بیا ورکې پردي یو، نه یوازې دا چې پردي به یو، محروم به یو، محکوم به یو، وهل شوي به یو، بدنامه کړای شوي به یو، بې وطنه به یو، غرونو کې اوسېدلو ته به اړ یو، زندانونه به رانه ډک وي. ولې؟ دا ځکه چې ټولنه بل چا په ځان پسې روانه کړې، او موږ یو ډول په انعزال کې، موږ یو ډول په در خودپېچېدګۍ کې دا ټول تسلسل همدغسې روان کړی، تر څو چې علم له کتابه ټولنې ته راونه ویستلی شي، تر څو چې علم د انسانانو د لارښوونې لپاره د قوانینو او د قواعدو او د لارښوونو په شکل کې عمل ته راونه وځي، هغه مفید علم نه دی. که مفید علم دی هم، نو افادیت یې بس په خپل ځان کې بند دی، د باندې نه راوځي. نو موږ باید علماو ته، خپلو طلباو ته، هغو خلکو ته چې له موږ نه علم اخلي، موږ سره شپې ورځې تېروي، هغوی ته دا ووایو چې تاسې د ټولنې رهبران کېږئ سبا، تاسې باید د ټولنې شاعران شئ، تاسې د ټولنې ادیبان شئ، تاسې د ټولنې سیاسي رهبران شئ، تاسې د ټولنې مجاهدین یاست، تاسې د ټولنې د اهل حل و عقد یاست، تاسې د ټولنې د جرګې او د مرکې خلک یاست، تاسې د ټولنې مرجعیت یاست، تاسې د ټولنې لپاره الګو او مثال یاست، تر څو تاسې دغه اجتماعیت په دوی کې پیدا کوي، نه دا چې کتاب واخله او چېرې کومې مقبرې ته لاړ شه او داړه قبر ته تکیه وکوه او ووایو په امتحان که نمرې پرې واخله، شهادتنامه پرې حاصله کړه، شهادتنامه باندې بیا ځان بیا چېرته تنخوا لپاره مقرر کړه، پیسې پرې باندې واخله، بل څوک یې په ګلکاري او نجاري ګټي، تا به ملایي وګټله. نه، دا د پیغمبر میراث ده، او پیغمبران صلی الله علیه وسلم الله رالیږلي دي د دې لپاره وي چې دا ټولنې په ځان پسې روانې کړي، دا ټولنې د شیطان او د شیطان پرستانو نه د